جمعې په ورځ دومره موقع د خپلو بندګانو له ورکړې ده چې د لیلة القدر نه هم ډېر ثواب ته حاصلولی شي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل دې جمعې د مانځه سره تعلق ساتي، که څوک کودی رایښ شي ورې د حدیث واورئ، ډېر عظیم فضیلت. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من غسل واغتسل، چا چې سر وینځه د جمعې په ورځ او غسل یې وکړو یوم الجمعة د جمعې په ورځ باندې، وبکر وابتکر بے وقتی دے لاړو جماعت تا داره چې خطیب راوز دروستا را روانی سیبا ٹکچال لساس کلی دانا وبکر وابتکر وقتی لاړ تاکید دے وقتی دے لاړ جماعت کل تکین استلی ومشا ولم یرکب او پیاده لاړې په سورلۍ نه ګورې امید د خپل رب تشتری چې کم ته د لرې نه را روانې په دې موټرسایکل باندې یا په گاڑی کې دغې به ته مزید هم اجر درکوي انشاء الله تعالی. لیکن په حدیث کې اوس دا ټکی ذکر دی چې ومشا ولم یرکب، پیاده روان شي سورلۍ باندې نه، فدنا من الامام یو به امام ته نږدې شي، معنا ځان را نږدې کړي چې مخکې زه راشم. هر څومره ځای کې چې بیا تا ته مې راشو مطلب ستا مخکې تګ دی. واستمع ولم یلغو، او د غوږ کې خود امام ته لغوه کار یې ونه کوم. لغوه کار څه دی چې کله موبایل کې ګوتې والې، کله ودی، کله یو چا څه خبرې کړي، کله بل چا څه خبرې کړي، یو ته اشاره کړي بل ته اشاره کړي، نه لغوه به نه وي. ولم یلغو، لغوه کار به نه کې، بې فایدې کار به نه کې. کان له بکل خطوة اجر سنة صیامها وقیامها، د دې سړي دپاره غسل یې کړي سر یې انځلی دی او بیا وختي راغی جومات ته، نږدې کې راسته امام ته، پیاده راغلی دی سورلۍ باندې راغلی، په هر قدم باندې له بکل خطوة، په هر قدم باندې اجر سنة، د یو کال ثواب دی، یو کال د څه شي صیامها وقیامها، د روجو او د تهجدو. اهل علمو ذکر کړي دي چې د جمعې په ورځ دومره موقع الله د خپلو بندګانو له ورکړې ده چې د لیلة القدر نه هم ډېر ثواب ته حاصلولی شي. لیلة القدر نه څه تکلیف پکې شته دی؟ مشکل پکې شته دی؟ مشکل صرف دا دی چې زه د کور نه راوتو واله نه یم، زه د فیسبوک نه وزګارېږم نه، زه د موبایل نه وزګارېږم نه چې وختي را روان شمه. دې وجې نه په دې ورځ باندې روټۍ هم به نبي صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو د مانځه نه وروسته خوړله، آرام به هم د مانځه نه وروسته کوه، دې لپاره چې دا ثواب میلاو شي. او بیا سړی 200 قدمه والي د 200 کالو د روجو او د تهجد ثواب. صحیح حدیث ته بیانوم، ضعیف نه، صحیح روایت درته بیان کړم. اوس هم خپله خوښه ده. اوس تاسو له خیر خبره کومه، کم ملګري چې وروسته راځئ هغې واورئ، لږ تکلیف کوي، د خطیب د راوتو نه مخکې ځان دلته مسجد ته حاضر کوي، نو د یو کال د روجو او د یو کال د تهجدو په هر قدم باندې تا ته ثواب میلاویږي. خپله دې خوښه ده. زما وروڼو ډېر کسان ځایونه مه د لرې نه راځي، څوک په 200 قدم والي، څوک په 300 والي، څوک په 500 والي، څوک په 600 قدم والي. لا حول ولا قوة الا بالله. الحمدلله دومره موقع موږ ته الله را کړې ده. دا موقع د لاس نه مه ورکوئ زما وروڼو، دا معمولي مه ګڼئ.